السلام علیکم دوستانو، موږ څنګه کولی شو چې د خپل موبایل چارج په یوه کلیک باندې 100% ته ورسوو. دوستانو، دا ډېر لازمي سټنګ دی، په موبایل کې خامخا یې زده کړئ. دا هر وخت موږ ته په کار راځي. اکثره وخت موبایلانو کې چارج د ایمرجنسي په حالت کې کم وي، نو داسې سټنګونه دي چې هغه موږ ته نه وي معلوم او هغه خامخا د داسې لپاره کار کوي. نو ملګرو، دا به زه اوس تاسو ته در وښایم چې دا څنګه موږ کولی شو چې په یوه کلیک باندې چې موبایل 100% ته ورسوو. که هغه 1% وي، 2% وي، که هر څو پرسنټ وي، لیکن چې هغه آپشن ته یې په موبایل کې آن کړئ، نو ستاسو موبایل به په یوه کلیک باندې 100% ته ورسیږي. نو دا هر وخت مه استعمالوئ. دا به تاسو ته د ایمرجنسي په حالاتو کې هر وخت کار کوي. دا په موبایل کې د خپل یو ذخیره چارج پروت دی، نو دا به تا ته داسې حالاتو کې درکوي. نو زه ویډیو ته پر دا سایډ باندې ویډیو شروع کوو. ویډیو ته ګورئ، نو تاسو ته دې ټول طریقه در وښایم. ملګرو، اوله پله به راسئ، د خپل موبایل سیټینګ به خلاص کړئ. د موبایل سیټینګ چې مو کله خلاص کړئ، نو په دا سیټینګ به تاسو کلیک کړئ. دلته چې مې کله کلیک کړلو، بیا به راولاړ شئ، بیا به راسئ سرچ ته. کله چې په دا سرچ باندې بیا کلیک وکړئ، نو دلته بیا اسانه پیدا کېږي. په دا سرچ به تاسې ولیکئ ملګرو، نو بیا به ډېر ته اسانه وي. تاسې به دا ولیکئ، ما لیکلی دی ډیمو موډ. تاسو به دا هم په سرچ کې ولیکئ. کله چې مې دا په سرچ کې ولیکلو، نو بیا به تاسو ته په اسانه راځي. بیا چې پسې ګرځئ، هغه ډېر ټایم اخلي. نو په سرچ کې هر وخت په سیټینګ کې مو یو شی په کار وي، نو په سرچ کې لیکئ. نو زه اوس دا ډیمو موډ باندې کلیک کوم. ما یو پلا دغ کړی دی، تاسې هم بیا دا ډول کړئ. نو اوس زه پر ډیمو موډ باندې کلیک کوم. او ملګرو، دا دی ماته یې راوړی. دا دی ډیمو موډ چې مکمله سیسټم دی، دا ټول ماته دا دی په سرچ کې راوړو. نو ملګرو، زه اوس په دې باندې کلیک کوم. تاسې هم پر دې باندې بیا کلیک وکړئ. دا چې مو کله کلیک وکړو، نو بیا به تاسو ته دورې آپشنان در راوړي. نو دا دی ما پر دې باندې کلیک وکړو، دی ما ته خپله دا دی داسې اشاره کوي، وایي دلته راشه. نو پر دا ځای بیا تاسې کلیک کړئ ملګرو. چې کله دلته کلیک کړلو، دلته به بیا تاسو ته خپله ټول طریقه اوس درته وښایم. کله چې پر دې کلیک کړو ملګرو، دلته به تاسې اوله پلا داسې وکړئ، پر دا اول آپشن به دی آف وي، ته بیا آن کړئ. صحیح ده ملګرو؟ دا چې مې آن کړو ملګرو، نو بیا تاسې راولاړ شئ. دا دویم آپشن چې ورکړی دی، دا آپشن، او زه اوس دا آپشن آن کوم. ته داسې دلته پرسنټ ته هم ګورئ چې زه دا آپشن آن کوم، او پرسنټ اوس 50% دی موبایل، بیا به 100 ته اوړي. ملګرو، اوس تاسو ورته ګورئ. ملګرو، ومې لیدلو چې زما موبایل د 50% څخه ولاړی 100 ته، 100 پوره مکمله موبایل ډک شولو. نو دا ملګرو، دا سیټینګ کې وکړئ، او هلته به پري وائی فای هم درسره ایله شي. نو ملګرو، دا ډېر ضروري سټینګونه دي. دا په موبایل کې خامخا یې زده کړئ. نو که مې زموږ ویډیو خوښه شوي، د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ، چې تر څو پورې نور ملګري هم پیدا ځینې واخلي. او که مې زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی، سبسکرایب یې کړئ. زموږ د فیسبوک پیج هم فالو کړئ. نو نور ویډیو دپاره تاسو ته موږ ډېر لازمي سټینګونه او اپلیکیشنان راوړو.